مذهبی جنونیت نمانو. جسٹس فار فرخنده. 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 انتہا پسندی نمانو. انتہا پسندی مذہبی جنونیت نمانو. مذہبی جنونیت نمانو. مذہبی جنونیت نمانو. عدالت غواړو. عدالت غواړو. جسٹس فار فرخنده. جسٹس فار فرخنده. افغان وژنه بس کړئ. افغان وژنه بس کړئ. تاسې خبر یاست چې تېره پنجشنبه د مارچ په 19مه ستاسې د ارګ او امنیه قومندانۍ په سومترۍ کې څو تنه اوباشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یوې متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ. په یو بېوسې بېګناه او بېپناه انسان دا د وحشت بېسارې بېلګه وه. دا په داسې حال کې چې د کابل د امنیه قومندانۍ په 100 مترو کې پرته ده. په لسګونو پولیس یې مخې ته ولاړ او ننداره یې کوله. دا پیښه په 100 ثانیو او په 100 دقیقو کې نه ده شوې، بلکې له شواهدو ښکاري چې دې 100 ساعته وخت نیولی. د امنیتي چارواکو په وړاندې یو څو تنه غله او جنایتکارانو قانون په خپل لاس کې واخیست، خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. د وحشت بدترینې پیښې د افغانستان نړیوال پرسټیج او وقار ته صدمه رسولی. دا ټول هر څه یوازې د څو تنو بدکرداره انسانانو له امله وشول. تر ټولو بده لا دا چې د وزیر اکبر خان جامع مسجد خطیب ډاکټر ایاز نیازي، د اطلاعات او کلتور وزیر د اطلاعات او کلتور وزارت ایران پلوي موینې سیمین غزل او د سناتور زلمی رسول ترڅنګ ډېرو نورو دغه ډول وژنې توجیه کړې. د عدالت په شعار ګټونکي او ولسمشره، ورځ راغلې چې تاسې موږ سره خپلې وعدې پوره کړئ. عدالت او د وګړو د حقوقو په تامین کې د عاجلو اقداماتو ترڅنګ ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پیښې ټول مرتکبین محاکمه کړئ. همداراز ژر تر ژره د موینې سیمین غزل او د کابل د امنیه قومندانۍ ترڅنګ د هغو ټولو امنیتي چارواکو د محاکمې او له دندې څخه د ګوښه کونې غوښتنه کوو چې له غفلت څخه یې کار اخیستی.